کوچنیوالي یا ماشومتوب کې د نجلۍ ورکړه راتلونکي کې څه عواقب پیښولی شي، څه زیانونه درلودلی شي؟ ولې په افغان ټولنه کې د نجلۍ له رضا پرته د هغې نکاح تړل کېږي؟ په داسې حال کې چې د نارینه او هلک دواړو رضایت وانخیستل شي نکاح نه صحیح کېږي. دغه فرهنګ ولې په افغانستان کې یا په تېره بیا د هلمند په ټولنه کې ډېر مروج دی؟ د نن پروګرام کې پر همدغه مسلې خبرې کوو. د خپرونې مېلمنې مو دي ماسله نوریه، مدني فعاله سویلا وزیري او دوی کورنۍ مېرمنې، یوه مروه او بله فاطمه. خپرونه تاسې ته زه نثار احمد احمدي وړاندې کوم. ټول ښه راغلاست، ستړي مه شئ. په تالار کې نور ګډونوالي مېرمنې هم ناستې دي، د هغوی څرګندونې او نظریات هم راټولوو. مېرمن سویلا وزیري، له تاسو څخه پیل کوم. زموږ په ټولنه کې د کوچنیوالي پر مهال د نجلۍ ورکړه ولې مروجه ده، او که دا کار کېږي د راتلونکي لپاره څه ډول زیان له ځان سره درلودلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه بیا هم راغلو هغو مېلمنو ته او دغه ګډونوال چې نن په دغه ځای کې نن سره راټول یو، ټول ته زه خپل سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټوله به جوړ او نن بیا هم خوشحاله یم چې بیا هم په دغه خپرونه کې نن زه ونډه اخلم. نو که راسو و دغه موضوع ته چې د په کوچنیوالي کې د نجونو ورکړه، اول خو موږ ګورو چې په اسلام کې دا حق ورکړل شوی دی چې باید کله چې باید دا کار ونیسي چې په کوچنیوالي باندې دغه ناوړه دودونه لکه دغه چې اوس تاسې اشاره ورته وکړله داسې باید ونیسي، باید د دوی رضایت واخیستل سي. خو اما متاسفانه چې زموږ ټولنه ودې ته نه ده جوړه، نو هغه چې دی بعضې داسې کسان دي چې هغه په کوچنیوالي باندې ورکوي، او بعضې چې دي په د بدو په بدل کې مثلا دوی د خپل خوند یا بعضې په کوچنیتوب کې د نجلۍ د ورکړې فرهنګ دلته ولې مروج دی؟ وجه څه ده؟ وجه په دې خاطر باندې چې دا زموږ ټولنه ودې ته مثلا ناپوه دي، دوی نه پوهېږي نه. نو دا خو داسې یوه پیښه ده، داسې یو عمل دی چې دلته عملا تجربه شوی هم دی. که فرضاً چیرې یوه نجلۍ په کوچنیوالي کې ورکول شوي، سبا د هغې راتلونکی ښه نه وي، له خپل خاوند سره ژوند ښه نه وي، یا هغه کورنۍ یې خوښه نه وي، یا دغه کورنۍ نجلۍ نه وي خوښه، او شاید چې دا پیښې دلته ډېرې تکراري شوي او خلکو تجربه هم ترلاسه کړې، لا بیا هم دا کار کېږي. خو دا کار باید ونیسي، ځکه چې په کوچنیوالي باندې که دا کار وسي یا مثلا چې دوی سره خوښ نه وي، په هغه کور کې به جوړ و همداسې یو تشنج و مثلا د دوی ژوند به نه وي سره سم، یعنې په هغه کورنۍ کې چې دغسې یو ډېر مشکلات به پېښېږي نه، چې داسې په کوچنیوالي باندې دا کار وسي. او تاسې وایاست چې دا فرهنګ ځکه دلته مروج دی چې دلته جهالت یا ناپوهي ده؟ بلې، و ناپوهي ده او نه پوهېږي او بعض کسان یا دغه عملونه یوازې نالوستو کورنیو کې ترسره کېږي؟ خو مسلما دغه دې ته باید اشاره وکړو چې زیاتره هغه کسان دي چې ناپوه دي، یا مثلا دوی داسې یو کار کوي چې زموږ په ټولنه کې ډېر داسې رواجونه شته. بلې، ستا په نظر باندې د مخنیوي لاره څه ده؟ مخنیوي لارې دغه ده چې باید دوی مثلا دې ته باید ډېر پام وکړي، ځکه چې که موږ وګورو اسلام ته اولین حق و ښځې ته ورکړل شوی دی، باید دوی د دې څه داسې استفاده ونه کړي چې هغه نجلۍ چې د په کوچنیوالي باندې مثلا د بسته کورنۍ قرباني کړي، او دوی د خپل د اولاد په خاطر باندې دوی واخلي، دا کوچنۍ نجلۍ واخلي، هغه کور ته چې ولاړه سي هلته یې ژوند نه سمیږي، نو دوی باید په دې کې ډېره پاملرنه وکړي. سمه ده، ډېره مننه. اغلې نوریه، ستا په نظر باندې که چیرې په کوچنیوالي کې د یوې نجلۍ نکاح تړل کېږي او نارینه ته ورکول کېږي، دا یو څنګه عمل دی، ښه دی یا بد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان، اولتر از همه سلامای گرم خود تقدیم شما مهمانان عزیز محترم نثار احمد و بیننده های عزیز میکنم. میشه سوالتان دوباره تکرار کنید؟ که کوچنیوالي کې د نجلۍ ورکړه ښه ده که بده؟ خب در اول اگر از نگاه اسلام ببینیم، در اسلام آمده وقتی که اگر دختر خانمی که تا سن 18 سالگی پوره نکرده باشد نباید نکاح شد، چون او نمیفهمه به خوب و بد خود چطور میتواند که خانه پیش ببره. و در قانون الحمدلله
در قانون هم آمده است که باید یک دختری که سن قانونی خود پورا نکرده باشد او را در نکاح نیارد، چون به خاطر که مشکلات فامیلی پیش میاد. یک دختری که حتی به این نفهمه که او چطور بخیزه بشینه، او چطور میتواند که خانواده را پیش ببرد. به نظر من نباید تا وقتی که دختر به سن قانونی میرسه او به نکاح در بیاره. بله، دوه بحث دي. یو بحث دا دی چې په کوچنوالي کې یا فرضاً که نجلۍ د واده کولو نه هغه د هغې واده کېږي، او بل بحث دا دی چې څنګه نجلۍ وزېږي هغه تولد څه ورکول کېږي، نکاح تړل کېږي. خب معلوم دار بعضی از فامیلا است در جامعه ما، اگر بگویم در هلمند خوبتر، بعض مردم وقتی که در خانهشان دختر به دنیا میان از اینکه پسر به دنیا بیاید خوشحالتر میشن، به خاطر که میگن چند سال 11-12 سال ما برای او خرج میکنیم، بعدا ما او رو میفروشیم. مثلا اگر ببینیم در بعضی از ولسوالی های هلمند است حتی دختره خود به 1 میلیون میفروشن. اونا این به افتخار میکنن، میگن این یک افتخار است که ما دختر خود فروختیم. اینا میگن که دختر ما زندگیش چطور میشه، دختر ما زندگی خوش داشته میباشه اگر نه نمی داشته باشه. پس این باید رای حل است که باید یک قانون در اینجا اسلام قانون جوړ کړی دی، سرحد ټاکل شوی، اندازه د عمر معلومه ده، د مهر اندازه هم معلومه ده. که سړی د واده پر نور مسلو خبرې کوي هغه ټول د اسلام په قانون کې څرګند شوي دي چې نړۍ ته او بشریت ته راغلی دي. لا بیا هم افغانان هغه قانون نه عملي کوي، تر پښو لاندې کړی. بسیار تشکر، سوال خوبی بود. پیشتر سوال جانم یک نظر انداخت سرش. به نظر من بعضی از فامیلا که هستن فکر میکنن که مثلا اینا اصلا که هستن فهمیدن نیستن، اینا جاهل هستن، اینا به اینا میفهمن. بعضی اگر مکتب بروان، اگر تحصیل کرده باشن میفهمن. بعضی هستن که دخترای خود تا صنف 5 مکتب میمانن، بعد از صنف 5 مکتب میگه تو جوان شدی، تو دیگه اجازه نداری مکتب بری، وقتی عرضی کردن تو شده. اما اگر ما سعی کنیم در وطن او دختر میخواد مکتب بره، میخواد تحصیل کنه، او در دل خود چی آرزو داره. اما در اینجا که است اینا تنها حق به بچه میده، به دختران نمیدن و عمده دلیلش است که اینا نفهم هستن. څنګه موږ ومنو چې دا رښتیا هم جهالت دی؟ اوس ګورئ، تاسې وګورئ که فرضاً چیرې یوه کورنۍ خپله کوچنۍ لور د پیسو په مقابل کې ودوي، په دې نه پوهېږي چې دا نجلۍ دپاره یو سخت ظلم دی او د هغې پر د ژوند سره یوه لوبه ده، او یا دا چې که هغه څنګه تولد شي له بل چا سره د هغې نکاح تړل کېږي. دا څه ډول جهالت دی؟ په دې خو هر سړی پوهېږي چې دا ښه کار نه دی. خب اگر اینا بفهمن که مثلا ای خوب کار نیست، دختر مادرخانه که میره شاید دو ظلم ببینه، شاید هم از طرف شوهر خود مثلا ظلم ببینه، یا کارهای دیگه که باشه، کارهای شاقه سرش میکنه که او اصلا آماده به این کارا نیست. او باید در این سن مکتب بره، در این سن باید همراه دوستای خود بشینه گپ بزنه. خب این که هست خود پدر و مادر، بعضی پدر و مادر هستن که میفهمن، فهم دارن، اما بعضی ها نفهم هستن، خود آگاه نمیکنن مثلا که آیا این خوب است یا بد است. اونا خودشان که و خوب و بدش نمیفهمن، پس چی در قصه دخترشان میباشن. سمه ده، مننه. ساسنم. ستا په نظر باندې ولې زموږ په ټولنه کې نجونې په کوچنوالي کې ورکول کېږي یا د هغو نکاح تړل کېږي؟ نو دا داسې دی چې دغه نجونې په کوچنوالي ورکوي، یو سړی د غریبۍ څه ورکوي، د غریبانو هم ډېر داسې دغه چې اقتصاد یې خراب وي، باره د خپلې نجونې کوچنۍ چې هلته پیدا شوي نه پیدا شوه څنګه، باره وایي دا ورکوم زه ډېر غریب یم. د لور به دغه خو فکر نه کوي چې د لور آینده مې خرابه شوه. همدی وایي زه غریب یم، ما خپل کار په وچه لویښه دی، یو څه 15 پیسې ما ته راکوي، شرایط بیخي خراب دي، خپل د ساتنګې د اولاد د ساتنګې نه وي، نو مجبوره ده لور ورکړي. دا فرهنګ یوازې په غریبانو کې رواج نه دی، هغه څوک چې شتمن هم وي، ډېر رواج هم دی. په هلمند کې هم شتمن کسان چې هغه هم خپلې لورې په یا یې زوی ته مخې کوي، یا یې داسې دی چې په پیسو یې ورکوي، خو د لور په کیسه کې بیا نه دي چې وایي د لور آینده مې خرابه شوه. ان چې هغه غټه شي بیا ورته ویلی هم نه شي چې واده یم کې کوچنی واده کې بیا خو دا نشي ویلی چې پلار کوم وایي ځه زویه دا خو د پښتنو رواج دی، ته ولې داسې کوې چې موږ لنګوټه د اسلام رواج مهم دی که د پښتنو رواج مهم دی؟ د اسلام رواج ته کتلی دی؟ کله د اسلام رواج ته کتلی؟ ټول ناپوه انسانان دي، بالا چې هر څه وکړه خپل د لور آینده خرابوي. تاسې هم دا واسې دا خلک نه پوهېږي دا کار کوي؟ نه پوهېږي، نو که پیدلی ولا نو څنګه په دې خو څوک چې مسلمان هغه په دې پوهېږي چې باید په کوچنوالي کې څوک ورنه کړي؟ نو چې مسلمان یې خدای وایي زه 15 وخته لمونځ کوم، مسلمان یم په 15 وخته لمانځه ده، د لور په کیسه کې خو بیا نه دی. نو وایي دا ښځه آینده خرابه شوه، یا داسې هغه وال ټکول
بیا د دې ژوند یو رقم په ساراو کې ورکوي، بل ځای د پیسو په خاطر د پیسو په تالۍ ورکوي. دا خو د نجونو لپاره یوه ډېره نزغمونکې پیښه ده، یا فرضاً یو ډېر نزغمونکی عمل دی چې دلته تکرارېږي او مروج شوی هم دی. د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ نو د دې مخنیوی نو باید انسانان پوه سي، نو چې نه وای د دې مخنیوی چې اوس ونه سي، خدایونه چې څوک یې وژلي، د چا یې پزه پرې کړې وای، دا داسې ژبور وای یا داسې وغه، خو هېڅ کیسه نه اساس په کوچنیوالي وخت کې باره دغه هلک و نجلۍ نه سره جوړ والو ټکولي د دې نجلۍ ژوند خراب سي. سمه ده، مننه. ښه مهرباني وکړه، دغه موضوع کې ستا نظر څه دی؟ ولې دلته په کوچنتوب کې نجونې ورکول کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا سلامای خود میرسان به دوستا. مردم به خاطر ازی دخترای به خورکیکی به دشوار میده. بعضی بسیاری مردم که غریبه، بعضی رواج زنایک میده، امی تازه که پیدا میشه ام رواج زنایک میده بنام میکنه، میگه تا وقتی که ما پیسه زیر بخوری کلان میشه. بسیاری که بعضی تو که پیدا شه بنام ازو میکنه، میگه جوان شد باز میاد، این فکر نمیکنه که سبار از امی دختر که جوان شوه که امی بچه خوش از میای یا نمیای. باید دختر ما به 16 سالگی، بچه به 18 سالگی باید ما عروسی کنیم. له کلونو راهیسې ولې دا فرهنګ دلته موجود دی؟ دا چې مثلا سمه دلته په پروګرام کې وویل شوله چې یا جهالت یا نه پوهېږي، اوس داسې خو هم نه ده چې ټول کسان یې نه پوهېږي، شاید ډېری کسان پوهېږي هم دا کار ترسره کوي. دغه فرهنګ دلته ولې حاکم دی چې نجلۍ رضا نه پوښتل کېږي، په کوچنیوالي کې ورکول کېږي یا نکاح تړل کېږي؟ خو این تو میکنه که دخترها خزی خونیه که ازال رواج باشه. رواج از وقت بوده که مردم دخترای خود یا بریزگی میداد، اگه بریزگی نمیداد که سن دینا با 12 سالگی میشد ام دشوار میداد. این تو فکر نمیکنه که دختر باید به 18 سالگی عروسی شود، به 16 سالگی عروسی شود. اینا هیچ فکر نداره، فقط به خاطر پیسه. بعض غریبن، بعضی هم تو میده به شوار میده. هغه چې غریبان د پیسو په خاطر کې، یا هغه چې شتمني امو که غریبه خو این 20 لک سری میمانه، تا وقتی که میگم 20 لک بخورو دختر جوان میشه. و مو که اصلا خب بنام میکنه، میگه تا دختر از ما جوان شه، بچه زوا جوان شه عروسی میکنی. امیر رسم رواج بوده. که د غریبۍ په اساس یا که د بل شي په خاطر باندې، یا د فرهنګ په خاطر، د نامه په خاطر، در شي په خاطر شي، که کوچنیوالي کې نجلۍ ورکول سي راتلونکي به څنګه وي؟ ما تو خبر داریم که یک نفر 4 تا اولاد، 4 تا زن داره، پنجمی رم میکنه. بسیاری 3 تا داره، 4 تا میکنه. یکمی چند وقتا یک نفر دختر خود به شوهر داد، 5 تا اولاد داره، دختر 13 ساله، مرتکه 40 ساله. خو نمیره یک کس اگه پرسان کنه که چه امی خب بجای اولاد شما چرا این دختر دادی؟ این پرسان نیه. ما و شما خویتر که یک حکومت، ما و شما تو حکومت نیه که یک حکومت داشته باشه، بر جای یک دانه حکومت داری، بر جای والی داری. خود دیگه اجازه از خود زوا دیگه کس هم نمیتونه گفت. سمه ده، مننه. ګرانو کتونکو، تالار ته به ورسو، د ګډونوالو نظرونه به واورو. ښه مهرباني وکړه، اول دې خپل ځان راته معرفي کړه، وروسته دا پوښتنه کوم که چیرې نجلۍ په کوچنیوالي کې ورکول کېږي، یا داسې که هغه تولد سي نکاح له بل چا سره تړل کېږي چې نه نجلۍ هغه پېژني، معلومات ترې ولري، د راتلونکي دپاره، د دې نجلۍ دپاره څومره ستونزمن او د هغې ژوند به له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي؟ اول خو سلام کوم د تالار ټول ګډون کوونکو ته. وروسته له هغې زما نوم لیدا ده، او دا چې نجلۍ په کوچنیوالي ورکې ده، د هغوی ته خو هم سخته ده. کله چې د نجلۍ ورکې ده کوچنۍ ده، په خپل ژوند باندې نه پوهېږي. مور و پلار چې دا ورکوي باید اول فکر وکړي چې د دې زده کړې خلاص شي، بیا باید دا ورکړي. چې دا کوچنۍ ورکړي د دې آینده خرابه ده، د هغې کله د هغې چې دا غټه سي، د هغې خاوند هم بیا د دې په سر باندې بله کوي، د دې ژوند خراب دی د هغه سره. زموږ په ټولنه کې نجلۍ ولې داسې د هغې حقوق داسې غصب، یا مثلا د ښځو حقوق غصب دي؟ نجلۍ د خپل حق د غوښتلو دپاره چې شریعت ورته ورکړی، قانون ورته ورکړی، او انساني ارزښتونه ورته ورکړي دي، د هغه څه دفاع ولې نشي کولی؟ ولې دغه فرهنګ د کلونو راهیسې دلته مروج دی چې نجلۍ کوچنۍ نکاح د بل چا سره تړل کېږي، د هغې نظر او د هغې پوښتنه کول مهم نه شمېرل کېږي؟ وجه څه ده؟ ټولنه بد باندې وایي دا بده نجلۍ ده چې دا داسې خبرې کوي. دا خو بدوالی نه دی، دا د اسلام خو صحیح ده، اسلام کې خو راغلی دی، خو موږ ټولنه داسې ده. د ټولنې اصلاح کېدل امکان لري؟ نو چې یو څوک یو لارښود ورته راسي، خود امکان لري. اسلام لارښود دی؟ نو اسلام خو لارښود دی. اوس خپله ملایان هم وګورئ چې خپله هم دغه کارونه کوي، خپله ملایان د اکثره دغه رقم کارونه کوي. چې ملایان اصلاح نه سي، دا نور خو څنګه کارونه کوي ملایان؟ خپله ځان ته کوچنۍ نجونې غواړي.
زموږ خپل مولوي و، زموږ خپل مولوي و، زموږ خپل یو شاګرد یې وغوښتل زموږ سره و. ښه مهرباني وکړه ستا نظر اورو. سلام دې دوستانو ته ورسېږي. زما نظر دغه دی چې دا خو یو ناوړه کار دی چې د یو معصومې په هکله کېږي، ولې چې هغه نجلۍ چې ده یو معصومه ده، نه باید چې په دې وخت کې د داسې درانه بار دوش ته ورسي. نو په رښتیا هم داسې میندې چې دي په رښتیا هم یو کمعقلي زندې کېږي. اول زموږ خپل خپلوان دي، دغسې بدبختي ورپېښه سوې ده. نو هغه سړي هم مثلا ځوان زوی درلودی، کولی سو چې خپل زوی ته کښېنوي، خو ده بې غیرته خپل ځان ته کښېنول. نو ډېر اوس ژوند یې په سخته تېرېږي، ډېره ورته سخته ده. نو دا تاسو خپله پوهېږئ چې دا یو ناوړه کار دی. ولې دلته دا فرهنګ رواج دی چې نجلۍ نه پوښتل کېږي یا په کوچنیوالي کې ورکول کېږي؟ نو ډېر مور و پلار دغسې دي چې د خپل د اولاد څه پوښتنې نه کوي، خپل په سر وایي دا زما اولاد دی، زه د دوی مشر یم، یا مثلا یا یې مشر یم یا یې مثلا مور مشره ده. داسې اجازه دوی ته نه ورکول کېږي چې پوښتنې ځینې وسي. مننه. ښه مهرباني وکړه ستا نظر هم غواړو د کوچنیوالي کې د نجلۍ پر ورکړه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېره ښه موضوع ده د کوچنیوالي ورکړنګ، خو رښتیا هم زموږ په هلمند او زموږ په ټولنه کې ډېر دی چې نجلۍ لا پیدا سوې نه وي، بیا پلار دغه وایي د ځان سره سلا کړي، یا د اکا زوی یا د ماما زوی ته وایي که مې لور پیدا سول ستا د زوی ده. مور نه وي په خبره، بیا چې مور کله په خبره سي یا لور پیدا سي په هغه څلوېښتۍ کې چې موږ تاسو څلوېښتۍ ورته وایو، بیا د دې ورکړنګ بیا د دې میړه پیدا سوی، بیا دا ورکړي، بیا دوی سره جوړه کړي. بعد هغه چې دا بیا نجلۍ غټه سي، که د هغه سړی که روینه و هم د دې چاره نسته، که عملي و هم د دې چاره نسته. آیا زموږ د پښتنو خوی دی چې وایي د خاوند وایي چې ښځه وترخې ته کښېنه لا به دا ناست دی، دا مو هم رواج دی چې د ترخې لا چې مېرمن ورته کښېنه لا دا د هغه سره سر سپینوي. بیا د خدا د پاتې شی نه دی، دا خاوند خو د امر جامه ده، دا د پاتې شی نه دی چې بیا دا پرېږدي بیا دا ځینې ځي. نو زما دغه ټولو وړنو ومندو ته ته خپله داسې یوه تجربه راته ویلی سې چې یوه نجلۍ په کوچنیوالي کې ورکړې چې کله غټه سوي، واده سوی یا فرضاً واده نه یې سوی، اختلاف راغلی، یا د واده څخه وروسته ژوند له تاوتریخوالي سره مخ سوی؟ بلې وګرته مې لیدلي دي، ډېر مې لیدلي دي چې کوچنیوالي باندې لور ورکړله، هغه لور یې په څلوېښتۍ کې ورکړلې، په څلوېښتۍ کې ورکړه، د څلوېښتۍ څخه ډېر کلونه تېر سول، هغه سړی ځوان و، بیخي مامره سو، دا چې راغټه سول هغه بیخي سپین ږیری دی چې دا د سترګو لیدلی حال بیخي د شناخته و خبره ده. هغه چې راغټه سوله او بیا چې واده کړله، هغه سړی په عمل اخته و، د عمل څخه عملي و اخر چې بیخي داسې عمل ته ملا وتړ چې په هېڅ به پوهېدی نه. هغه نجلۍ ځوانه نجلۍ وه، هغه سړی په سپین ږیری سو، 2 اولاده یې پیدا سول، هغه سړی مړ سو. دا اوس در په در ګرځي چې اوس یې د پلار سره هم چاره نه ګزاره نه کېږي. پلار ته وایي بخښه نه درته کوم، نو دا پلار خو د بخښې نه دی چې سړی وبخښي. د مور سره هم د ورور سره هم چاره نه کېږي، د مور سره هم کې مور وزغمې، خو نو اوس سپین سرې د مور د لاس پښو لوېدلې د واک خو نو اوس بیا د وړونو په لاس کې دی. نو دا خور برات چې د لاس ته کاسې وختې، بیا د خور د پلار د مور د ګرسته بیا چې لاس ته کاسې وختې، بیا نو بیا داسې نه بولي لکه د اول د وار چې په کور کې ناست دی. ولې خو یې واده دې کړی دی، اولاد لري، او هغه آیندې ته فکر نه وي چې دا ما وچیش ته ورکړې ده، دا ما وچا ته ورکړې دی. 10 کلن نجلۍ ما 2 کلن سړي ته ورکړې ده، یا 15 کلن نجلۍ ما 15 کلن سړي ته ورکړې ده، هغه آینده بیا فکر نه وي. سمه ده، ډېره مننه کوروده. ښه مهرباني وکړه ستا نظر به واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما یک دختر یا یک طفل به خردی نامزد میکنیم یا به یک نفر میسپاریم که یعنی وقتی که جوان شده عرضی کن، امکان داره که فامیلش سوادار باشه، امکان داره که به سن 18 سالگی هم رای پدر مادر قرار داد که باشه که من 18 سالک شده عرضی میکنم، اونم قبول کرده باشه، مگر امکان داره که دفعتا یک حادثه پیش بیاید یا بچه از بین بره. این دختر هنوز نه عرضی کرده، هیچ نام بیوه به سرش ماندگی میشه، به طفلیت میگه تو بیوه شدی، شوهر تو از بین رفت. های این تاثیرات چقدر سر او دختر میمانه؟ باید هم یک مردم پدر مادر فکر کنن که باید دختر خو حداقل به مسن 18-20 باید داده شد، چون که از اگه پایین تر امکان داره شرایط ما شرایط نیست که ما بگیم یا حتما همه زنده میمونن، چون یک شرایط جنگی است. امکان داره که در هر سر یک حادثه یک تصادف رخ بده.
مگر فامیلایی را فکر نمیکنه، دختر نامزاد میکنه، دختر 6 ساله 7 ساله. او دختر که وقتی که او بچه از بین بره همه بهش میگویی الک شوهرت از بین رفت. این بسیار یک صدمه وارد میکنه به ذهن او دختر، چرا که او خورد از او طفل، او حیران میمونه که اینا به من چی میگه. او سرش نام د طفلیت سرش نام بیوره میمونه. کله چې دا مشکل زموږ په اجتماعي ټولنه کې متضرر ګڼل کیږي د حل لاره څه ده؟ خب رای حلش همی است که یعنی مادرها پدرها فکر کنن، این نمیگم نصیب قسمت هر چی که باشه، مگه کوشش کنه که به سن قانونی اینا باید نامزاد شه به سن قانونی، چرا که او طفل که او دختر حداقل به سن 13 سالی هم که عروسی کند امکان داره که در خانه زیاد مشکلات روبرو شود، چرا که شوهر از خود هر چیز میخواد، یعنی احترام میخواد، احترام فامیل میخواد، تنها این نیست که عروسی کردی خلاص کار خلاص، هیچ گپ نه، مگه یه نان دیگ ظرف هر چی میخواد، هر چی باید به نظم دیسپلین. مردی که من دیدم یک نفره که عروسی کرده، زن اول خوب به شوق خود یک زن دیگر گرفته بود، او دختر جوان بود، مگر او زن که جوان است او خواهشاتش او شوهرش پوره کرده نمیتونه، چون که او شوهرش عمرش تقریبا 70 ساله باشه، این زنم 20 ساله، این دختر خواهشات زیاد داره، من خواهشات زیر حقش زیر پای میشه، مگر این دختر که هر کوشش کنه نمیتونه که او شوهر خوشم نگاه کنه، نه این شوهر میتونه که این خانم خوش نگاه کنه، پس هیچ باید صرف نظر کنه، هیچ کار باید ادامه نده، پدر مادر باید فکر کنه همسن و سالشان پیدا کنه و وقت عروسی اونا رو بکنه که به طب دل خودشان باشه. بعضی دخترها هست که ازدواج میکنن مگر همراه او شوهر خود که همسن سالش است خوش نداره، بر روز اول مادر پدر خود میگه من خوش ندارم نمیخوایم که ازدواج کنم، باید این کارا نشه و در طفلیت خو اصلا باید دادنش، چون که خرد که باشن به یکی دیگه میتونه اونا کلان که میشه عروسی میکنن، بعد از عروسی به مادر خود میگه من دختر خوش نداشتم تو چرا به ما گرفتی. این مشکلات زیاد هم روبرو شده. سمه ده، ډیره مننه. تشکر. اجانې ستا نظر به واورده چې تجربه هم لري، شاید د خپلو لوڼو تجربه هم ده، د نورو هم، ولې په کوچنیوالي کې نجلۍ ورکول کېږي یا د غیر ځانه پوښتل کېږي؟ خو نارینه زورور سي باره پر ښځو باندې ازه نارینه چې زورور سي خپل سړی مې سپین ږیري خدای دې وبخښي 3 لوڼې مې وې، دا مشره یې ورکړله خو لا ښه ځای و یونکو، دا کشره یې ورکړله تر دا ننې سنې دغه همسایګان دي دا په خبر دي، په اوله شپه مې داسې په وولو په خونه ننیسته. ولې نجلۍ ته په داسې دغه د اکا زوی د اکا لور یې زما په کور کې دی، زما لور بیا د اکا په کور کې و، دغه د 3 ورځو و چې واره کړله دغه زما لور د 3 شپو و، پلار یې بندي و، اکا او انا راولاړ سو واره کړه، ول دا پروا نه کوي د اکا زوی یې دی اکا یې دی پلار یې دی، د اکا او د پلار نو څه فرق دی. زه دغسې ورته کتل وي نو مال دا به څه سي، دا به لوی سي، دا به مړه سي، دا به څه شي سي، ول یا پروا نه کوي که خدای ژوند ورکړی لویېږي غټېږي. هغه واله د 11 کالو واره کړله، واده مو کړل، والا نکاح سو، نکاح سو په تش کور کې کښېنوئ، نه ښه نه بد نه ولور نه شربا یو شی هم نه درلودی، داسې مسکینان هم وه مستریان هم وو، ولې مسکینې وه بیخي مسکینې وه ژوند یې د مسکینۍ و، هغه تر دا اوسه پورې د هغه ژوند دی د هغه ژوند دی، اصراري سوله زما د ښایسته لور وه داسې کارنده. ستا غوښتنه څه ده؟ نو زه خو دغه وایم وم چې دغه مور و پلار باید چې فکر وکړي، هېڅ کلم نه ورلګي. مور ملامته ده که پلار؟ مور نو د څه خاورې ملامته ده، پلارونه داسې زورور سي باله وایي ستا نو څه کار دی، اختیار زما دی، زما اولاد دی، تر دا اوسه وایي نه پلار بخښم نه اکا بخښم نه تا بخښم، ما څه وایي اوس زما یې د بلا نو ما خو نه یې ورکړې، خپل اکا او خپل انا دې ورکړله. سمه تر اوسه د سپي ژوند دی. مننه جانې، ښه مهرباني وکړه ستا نظر څه بسم ده؟ الله الرحمن الرحیم. دا لور مې دی ما ورکړی دی، خپل لور خپل د لور درته وایم، خپل لور مې ورکړی وه، دا 1.5 کال کېږي 2 کاله کېږي چې ورکړی مې، 3 کاله کېږي چې ورکړی مې ده. دا نجلۍ چې ما ورکړله دا سړی د عمه زویه وه، د عمه زوی ته مې ورکوي، د عمه زوی ته مې ورکوي، اول د ور ژوند یې سم و، ښه ګزاره یې ورسره ښه ژوند یې ورسره کول، بله یې پر وکړله، بله یې چې پر وکړله اوس هغه ښځې قسم ورته اخیستی دی، ورته ویلي دي چې دا د کوره وباسه، تا زما سره قسم کړی دا د کوره وباسه، باره زه ستا سره یم،
او که ته د کوره دا ښځه نه باسې زما ژوند هم خراب دی د دې ژوند هم خراب دی نه یې پرېږدم زما څه د خوږ ولا ولاکه وخورې راولا سو دا یې د کوره وایستل مې سړی یو نیم کال مې وساتل دا نجلۍ راله زما کور ته راله زما کور ته راله یو نیم کال مې دا نجلۍ وساتل بعد یو نیم کال څخه بېرته نجلۍ ولاړه 3 هلکان یې پاته وه خپل د هلکانو دپاره ولاړه وږه تږې ډوډۍ نه ورکول دغه کسات یې زندګي کښې بهرول پلار دې داسې زما سره کړی مور دې زما سره داسې کړی اوس ساعت یې بېرته راغلی ده ما ته زما په کور کې ناسته ده دا اوس نن یې درېیمه چې راغلی ده وایي بالا زه نه ځم زه وږی یم زه هلته تږم پر ما خواري او تکلیفونه تېري میړه مې رویني سو میړه مې عملي شو زه بالا نه وځم دی پوهېږي معاینه یې پوهېږي 2 عیال یې ورسات هلته دی یو زوی یې ځان سره راوستلی ده دا وایي زه بالا نه ځم د دغه کوره څخه دا یې مشکلات ستا غوښتنه څه ده زما غوښتنه دغه ده چې زما لور باید وساتل سي په نس وساتل سي خو زه نه عمومي غوښتنه ستا د لور په اړه نه زما غوښتنه بس دغسې ده چې وایم ښه رویه او ښه ژوند ورسره وسي نو دغه غوښتنه سمه ده ډېره مننه ګرانو کتونکو بیا هم ښه راغلاست مېرمن سهیلا وزیري د دوی څرګندونې مې واورېدلې زموږ په ټولنه کې دا ډول عمل یو نه زغمونکی عمل او له تاوتریخوالي ډک عمل دی او له دې سره سره بیا هم له کلونو راهیسې دغه مشکل حل سوی نه دی او دغه فرهنګ له منځه نه دی تللی څنګه کېدلی شي چې زموږ ټولنه په دې پوه شي چې په کوچنیوالي کې باید نجلۍ ورنه کول شي د هغې رضا وپوښتل شي او دا د هغې اسلامي او انساني حقوق دي بسم الله الرحمن الرحیم کوم په ډېر ښه نظرونه ورکړله او که چېرې موږ اسلام ته داسې عمومي نظرونه واچوو که چېرې اسلام کې وجود څوارلس سوه کاله دمخه خلک چې د نجونې په داس کې هغه به زندګي پورې کېدلې اما کله چې اسلام مابین ته راغلی نو اولین حق چې دی هغه ښځو ته ورکړل شي یعنې ښځې ته یو ډېر مقام ورکړل شي چې هغه یو مساوي نر ښځو ته دواړو ته حقونه ورکړل شي نو موږ باید دې ته مثلا پاملرنه وکړو چې هر مور پلار چې دی دوی باید اولاد په یو دی که زوی که لور خو خصوصا نجونو ته باید ډېره پاملرنه وکړي په اول قدم کې دوی باید د هغو هغه تعلیم پوره کړي یعنې معنا په اسلام په چوکاټ کې دوی ته باسواده وشي مثلا د لمانځه ترتیب وشي او داسې ورته نور او که بیا هم د دغه د طب د نګاه څخه مثلا اوس د طب د نګاه څخه وایو ښځه چې 28 کال ته ونه رسېد هغه باید کله چې هغه ولادت کېږي ښځه که کوچنۍ واده شي هغه ولادت بیا ناقص وي نو خپل قانوني جسم ته چې ورسېږي هغه ښځه کولی شي چې خپل ژوند ټول پر مخ بوځي او بله خبره دا ده چې موږ ګورو زموږ دغه مشران ته د خدای پاک انصاف ورکړي ځکه چې دوی په هر څه پوه دي د اسلام په چوکاټ کې دوی د اسلام د لارې سره دوی په دغه باندې پوه دي یعنې په اسلام کې دا ویل سوي دي چې نر ښځه کله چې دوی سره نامزادېږي زموږ په خپرونه کې پر دې باندې هم بحث وشو چې جهالت خپور دی او ډېر خلک نه پوهېږي او تاسې وایاست چې خلک پوهېږي ستونزه په پوهېدو کې ده او که د پوهېدو سره سره په تطبیق کې ده یا په خلکو کې ستاسو خبره په ځای ده زموږ خلک پوه هم دي او د ناپوهۍ وجه هم ده په دې خاطر چې ګورئ مثلا زموږ ملا امام صاحبان دي رښتیا هم لکه دا بلې پوه چې دلته اوس اشاره وکړله دوی پوهېږي سر خلاص دی اما بیا هم دوی داسې یو کار کوي چې د ډېر کال مثلا یو سپین ږیري دي دوی راولاړېږي د 20 کال یا د مثلا د 15 کال نجونې دوی ځان ته دوی دا روایش بولي چې وایي په اسلام کې مثلا 4 ښځې روا دي صحیح ده چې روا دي مقصد دوی باید داسې وکړي چې د دوی په حق او هغه حقوق باندې باید دوی پوه شي د کوچنیوالي ورکړه دا چې څوک مثلا مجبوره دي د اقتصاد د وجې څخه یا مثلا د ډېر چې دی ډېر اړ دی مجبوره دي دی راولاړېږي د خپل کوچنۍ لور پر 2 ګونو خرڅوي پر 3 ورکوي د پیسو په بدل کې هغه ښځه چې مثلا دلته ژوند کوي دا نجلۍ چې ځي هغه بل کور ته یعنې هغه کور به د دې دپاره څنګه وي هغه به د دې دپاره څه رنګاري په دې خاطر چې هغه نه پوهېږي هغه خپل په شو که بد تر اوسه پورې سر نه دی خلاص اما دوی د لویانو کار ځینې غواړي هلته خو مثلا ټوله فامیل ته دا باید لکه یو نوکره ولاړي د هغه خدمت باید وکړي نو زما توصیه یا زما پیغام ټولو دا مسله چې له اسلام سره مستقیمه اړیکه لري څومره ملایان مسؤل ګڼي چې د دغه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره تبلیغ وکړي دوی سر مسله کې او ستا په نظر دیني عالمانو یا ملایانو دغه مسؤلیت اوس پر ځای کړی دي تر حده پورې نه دی پر ځای کړی ځکه چې زموږ ټوله پېښې چې دي د دغه مشرانو د دغه ملایانو د دوی دپاسه کېږي دوی هېڅ فکر نه کوي دوی صحیح ده چې وایي
ښځه ده خو مقصد دوی باید دغه فکر وکړي چې ښځه د هر شي حق لري نه د تعلیم حق لري د دې حق لري تعلیم خو یې اخواته مسله ده اوس خو یې بیخي د ژوند موضوع دی ژوند ته یې پاملرنه نه کوي بل یو ژوند ته یې پاملرنه نه کوي که دغه خبره ده یو څوک راولاړېږي مثلا دغه زموږ امامان صاحبان دوی راولاړېږي مثلا دوی او درې لري یو کوچنۍ نجلۍ هم ځان ته نکاح کوي حتی دغه په اسلام کې په خدای په شکاري صحیح ده چې تر حده پورې روا دي 4-5 دانې په هغه صورت چې رسول الله مبارک اوس ګوره زموږ رسول الله مبارک چې کولې هغه داسې ښځې کولې چې هغه به یو محتاجه وي یا به اړې وي یا به ډېر دوی داسې وي چې هغه بیچارهګان به بې کسه وي بې وزله وي هغه به مثلا راویستلې او ده هغه ټوله امکانات یې ورته برابرول ژوند به یې ورسره کوي یعنې هغه داسې نه دي کړي چې خدای نکرده یو ښځې نارضا سوي اما زموږ ټولنه چې ده اولین خو موږ ویلو چې زموږ ښځې ټوله یعنې زه د یو خور په صفت باندې د یو مور په صفت باندې زه دغه ادعا کوم چې زموږ ښځو ته حق نه دی ورکول سوی خصوصا په دغه هلمند کې داسې حق خو به ورکول سوی نه دی دا خو به داسې چې دوی خپل د حق حقوق نه دي ترلاسه کړي حق ورکول سوی دي اما دوی نه دي ترلاسه کړي څوک پاملرنه نه ورته کوي وایي ښځه ده نه که په یو کور کې که د باندې حتی موږ ویلو چې یو ښځه کولی شي چې یو رهبره د یو کور ده مثلا دا کولی شي چې هر څه وکړي اما دوی متاسفانه دوی دې ته په یو داسې سترګه ګوري په یو کمزورې سترګې ورته ګوري اما اوس ګوره که مثلا د تعلیم ته نګاه شي د هر څه کې چې ده ښځه باید ونډه واخلي ښځه باید خپل اولاد وروزي ښځه باید دغه ښځه ده اوس که موږ وګورو دا نومیالان یا موږ مشهوره کسان چې موږ لرو لکه احمدشاه بابا لکه میرویس نیکه دا ټوله د دغه ښځې په برکت باندې دوی دغه مقام ته رسېدلي دي ښه اوس په لنډه راته ووایاست دا فرهنګ څنګه زموږ په ټولنه کې مروجېدلی شي چې د نجلۍ رضا دې وپوښتل شي په کوچنیوالي کې ته نه ورکول کېږي نو زه یوه خبره کوم تر ډېره حده خو داسې باید دا مروج شي یا مثلا دوی باید څنګه مروجېدلی شي او څوک یې مروجولی کولی شي دغه زموږ مخور کسان دا زموږ امامان صاحبان چې په دین او په اسلام باندې خبر دي دوی کولی شي تر یو حده پورې دغه خپل اولاد نه دي دغه چې دوی لویوي دوی خو پوهېږي نو ولې دوی د خپل اولاد وورته چې دوی باید یو څه ناڅه پاملرنه وکړي یو څه ناڅه موږ داسې قضاویاوې لرو د ولسوالۍ نه چې حتی زه په خبره یم په دغه ریاست کې یو ورځ زه دلې وم چې داسې قضاویاوې چې دا ښځې ولې د کوره څه فرار کوي وځي حتما یو ښځه په ډېر سخت به د کوره نه وځي حتما به یې ژوند خراب وي حتما به د دې ژوند هلته د مرګ سره برابر وي دا د کوره څه 2-3 قضاویاوې ما دلته لیکلي دي حتی په خدای چې موږ پرېښودلي دي او د دوی لپاره باید خاصه توجه وشي دغه خویندې چې دي خصوصا زموږ خویندې هېڅوک دا ټوله تاوتریخوالی دا ټوله مشکلات چې دي دا د دغه ناپوهي څه دي او د دغه څه دي چې مور پلار مثلا ډېر صحیح ده چې قسمت خبرې دي قسمت خو صحیح خبره ده ټوله باید نوکې پاملرنه وکړي د خپل د اولاد په باره کې اوله مندې چې دي صحیح ده خپل د خصوصا لوڼې هلک ته صحیح ده چې جلا پاملرنه وکړي اما نجلۍ باید داسې وروزل شي چې عقلاً چې دا ولاړ شي هغه بل کور ته دا وکولی شي چې دا غټ بار دا په اوږو راوباسي سمه ده ډېره مننه اغلې نوریه دا ممکنه ده چې زموږ په ټولنه کې د نجلۍ رضا وپوښتل شي او یا په کوچنیوالي کې ورنه کول شي بله ولې ممکنه نه ده که مثلا موږ د یو نجلۍ څخه داسې یو فامیلونه شته چې د نجونې څخه پوښتنه کوي وایي ته راسه زویه ته دلته کښېنه دا ستا ژوند دی ته ژوند کوې موږ ژوند نه کوو ته آیا په دې ژوند خوشحاله یې آیا زه ته چې دی هلک ته ورکړم آیا ته به د دې سره ښه ژوند لرې او بس فامیلونه دی چې نجلۍ په مکتب کې خبره نه دی چې کور ته چې راځي مېلمانه ورته ناست دي چې وایي څه خبره ده وایي ستا دسمال یې ورکړي نو په دې کې د نجلۍ رول ډېر مهم دی باید د نجلۍ څخه پوښتنه وشي باید حق اوليت نجلۍ ته ورکړي تر څو چې ژوند د نجلۍ ځي بل کور ته ژوند ورسره کوي مور پلار یې ورسره نه ځي هلته یوازې نجلۍ ځي بله څوک کولی شي چې دغه فرهنګ دلته مروج مخکې سهیلا جانې اشاره وکړي چې ملا امام صاحبان چې دی دوی خو فقط داسې یو اکټ کوي چې اوس موږ مثلا د اسلام پوهایو موږ پوهیږو پوهاوی لرو خو دوی هیڅ پوهاوی نه لري مازې داسې یو عکس العمل شی
دوی په خپله مخکې څو ورځې مخکې چې په خبرونو کې یوه خبر مې واورېدله په شمالي ولایت کې و په هرات خواته چې یو ملا پورته سوی او نجلۍ یې تشتولې وه د 7 کالو نجلۍ بیا د هغې سره یې نکاح کړې. ښه نو اوس که موږ وګورو موږ وایو چې موږ مسلمانان یو الحمدلله مسلمانان یو خو موږ فقط په نامه مسلمان یو. مسلماني که دا راغلی دی چې ته یو کلن نجلۍ سره واده وکړې نکاح هغه نجلۍ چې پر دې نه پوهېږي چې څنګه پورته سي بلو تاک ته ولاړ سي نو هغه څنګه کولی سي چې ستا نفسي دا خو انفرادي پیښې دي یا په فردي ډول باندې خو بیا دا عموما هم په عمومیت هم راځي. ښه نو دیني عالمانو خو یا ملایانو څومره خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی د دغه فرهنګ په رواجېدو چې د نجلۍ رضا دې وپوښتل سي؟ زما په نظر ملا صاحبان هیڅ حق دوی ماسې ما مخکې وویله چې دوی ماسې په نامه ځان ته ملا وایي خو دوی هېڅ ملا داسې کار یې نه دی اجرا کړی چې موږ ځینې خوشحاله سو ماسې په نامه دوی نو ولې دا کار نه کوي خو دا مسؤلیت دی؟ نو دوی به حتما بعضې دی چې زموږ د همسایګانو چې دی مثلا نور ولایت نور هیوادونه لکه پاکستان ایران دوی فقط غواړي د دوی استخبارات دلته دي. اصلا دا ملا صاحبان چې دی دوی د ایران د خوا د پاکستان د خوا دلته راغلي سوي دي. دوی ته پوهاوي ورکوي چې دوی ځي افغانستان ته دغسې کار کوي خو هېڅ به مثلا بعض ملا صاحبان دی چې خو په خبرو کې وایي خو عملا دا کار نه اجرا کوي. دا مشکل مو دغه ښه ملایان چې متر انتقاد لاندې راوستل شاید ټول داسې نه وي لږه داسې وي لږه ځي فیصدي لري شاید چې 90% داسې وي خو 10% پکې ښه راسي. ښه نور کسان څوک دا رول لوبولی سي ولسي مشران یا قومي مشران یا بل څوک؟ الحمدلله موږ قانون لرو داسې یو ماده دی پرانستل سي منځته راسي چې هغه کې د ښځو حقوق پکې مراعات سي. مثلا موږ داسې په شورای زنان کې موږ د چیش لپاره ځو د همدې لپاره راځو چې موږ خپل غږ پورته کړو رئیسه صاحب ته مراجعه کوو مثلا موږ یو فامیلي مشکل لرو راځو وایو رئیسه صاحب موږ داسې یو مشکل لرو موږ باید هغه یو شعبې ته مراجعه وکړو چې هلته موږ ولاړ سو خپل د حق غوښتنه وکړو داسې یو ماده دی پرانستل سي. بیا موږ کولی سو حکومت په دې کار کې څومره مسؤلیت لري؟ حکومت څه وکړي د کوچنیو نجونو په ورکړه کې د هغوی د نکاح په تړلو کې؟ اوس مثلا که حکومت که زموږ حق ته پاملرنه وکړي نو که وغواړي په یو مثلا په کابل کې اول په مرکزي ولایت کې داسې یو کار دی وکړي مثلا چې بند دې سي چې هر نجلۍ چې تر څو چې 18 کلنۍ پورې نه رسېږي هغه د واده کولو حق نه لري. بیا وروسته په دې په ولایتونو باندې دا کار عملي سي. سمه ده ډېره مننه. ستاسو نام ستا په نظر باندې داسې کېدلی سي چې خپل فامیلونه د دیني عالمانو یا د ولسي مشرانو په اړه خبرې وسولې چې د هغو رول څومره په دې کې مهم دی؟ فامیلونه او کورنۍ دغه ستونزه په خپلو منځونو کې خپله هواره کړي د دې دپاره مبارزه وکړي او د دې دپاره تبلیغ وکړي چې د نجونو رضا دې وپوښتل سي د هغو رضایت یې واخیستل سي. وکولی سي نو چې د خپل فامیل خپله دغه فکر وکړي خپل د اولاد په باره کې چې دغه زما د اولاد دغه کېږي زما د اولاد د آینده خرابېږي نو دغه فکر وکړي د خپل د لور سوی پوښتنه وکړي چې د لور غټه سوی پوښتنه وکړي چې زوی ستا دغه رضایت دی که نه رضایت دغه هلک دې خوښ دی یا نه دی. نو که د لور خوښ خو ورته وایي چې زه او که نه ووایي وده مورې زه یا پلاره زه تحصیل وکړم بیا زه دغه کوم خپل ځان ته کور برابر زه اوس نه کوم ما تحصیل نه دی خلاص کړی نو داسې چې خپل فامیلونه فکر وکړي هم کېږي. یو ملا خو بیا نشي کولی چې د ملا په دغه خو یو له ولاکه وکړي نه ملا وایي دا خبره. ته خپل هم یوه مور یې ستا خپل د کورنۍ جوړښت څنګه دی؟ ما خپل د کورنۍ جوړښت هغه دی چې دا زما اولادونه خپل تحصیل خلاص کړي خپل په خوښه ځان ته انتخاب کړي یو ځای. تاسې خپل اولادونو ته د حق ورکړی دی؟ وکړي نو دونه اولادونه مې نه دي خو تر دا اوسه خو چې تر دا اوسه خو مې دغه وخت ورکړی دی چې مالته له نورو کورنیو دې غوښتنه څه ده؟ د نورو کورنۍ مې دغه دی چې د خپل اولادو تر ښه یو ځای یو دغه کې د خپل در وخته ورسېږي اولاد یې بیا نو اولاد ته ووایي چې زوی دا ستا خوښېږي نه دې خوښېږي دا کور څنګه دی څنګه نه دی. سمه ده ډېره مننه. ستا نظرم پوښتو چې دغه فرهنګ دلته څنګه رواجېدی سي چې مثلا د نجلۍ د نکاح په تړلو کې د هغې رضایت واخیستل سي د هغې نظر وپوښتل سي او یا هغه وپوښتل سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید که دختر آدم میده باید از او پرسان کنه که اگه خوش دختر باشه آدم او را نکاحش بسته کنه که خوشش نباشه باید آدم به زور نکاح نکنه. چرا که بسیاری دخترایی که به طلاق میرسه بسیاریه که تریاک میخوره
خودکشی میکنه به خاطر ازی میکنه که به خوشی خود از اینا به شوهر نمیده. باید آدم از او صلاح بکنه، از دختر باید صلاح شوه که صلاح نشوه پای آخر آینده نداره، آینده نمیتونه یا مردن است یا نمیتونه یا طلاق است. بله اساسي مسؤلیت د چا دی؟ څوک کولی شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورسوي که خلک نه پوهیږي او که پوهیږي ته دا مروجه کړي چې نجلۍ دې وپوښتل سي او په کوچنوالي کې دې نه ورکول کېږي. خب باید پرسان کنه از یک کس از د چا مسؤلیت دی؟ مسئولیت دیگه از این کلانه دیگه که پرسان بکنه که خوش از دختر هغه کلانه یا مشران خدا دی چې هغه خپل دا کار کوي. او خو کار خود نمیکنه، باید از خانه خود پرسان کنه که به این خوش این دختر هست نیه که ما این دختر بدی. اگه خوش دختر باشه ما میتیم که خوش دختر نباشه باید داده نشوه. هغه خلک چې خپل د عمل تر سره کوي د غوڅ څنګه دا توقع کوي چې هغه به د دې پر ضد باندې کار کوي. دیگه سگ ما شما دختر که نه دختر ریزه که به شوهر میدی، این دختر کارم یاد نداره، هیچ نان پختن هم یاد نداره، دیگه کاسم نداره. خب سباز به می دیگه کاسه و به می نان پختن دیگه جگرخونی خانه است دیگه. ته خپل یو مور خپل کورنۍ جوړښت څنګه کړی دی؟ ما خود ما کاستو کلان خانه است. یک بچه خود ازم دادم. ما به خدا این باورش میشه که طبیعی تیم ما خود ما جور خیارس کار میکنم. دل من نمیشه که تنها عروس ما کار کنه. باید مام کار کنه دیگه. کار نکنه خب بین خانه بازی که وقت تلخی یک چیز میشه. چرا که با یک دختر مسلمان است. سمه ده ډیره مننه. ګرانو کتونکو د نیمې نړۍ په نننۍ خپرونه کې چې موضوع د کوچنوالي پر مهال د نجلۍ پر ورکړه باندې غږېدله، ډېر مسؤلیت دیني عالمانو ته راجع کړ چې دیني عالمان یا ملایان کولی سي په دې مبارزه کې یا دغه فرهنګ په رواجېدو کې ښه کار وکولی سي. همدا ډول مشران او نورې کورنۍ هم چې د نجلۍ رضا وپوښتل سي او په کوچنوالي کې ور نه کول سي. د خپرونې مېلمنې مو وې ماسله نوریا، مدني فعاله سویلا وزیري او دوې کورنۍ مېرمنې مروه او فاطمه. تر بلې خپرونې اجازه غواړو. د خدای په امان.